زما یو شاګرد اوس هم ډاګی چې امام دی دا مموند دی وی زمونږ مموندو کې دغه شان د ماشومانو مدرسه وه په کې یو کابلي الف او قرآن یاداو 14 که 13 سپاري یادې کړي وي د استاد نه سبق واغسو هغه کینا سبق یې وی په سبق کې په قرآن را پریوت مړ شو کال پسې مور خپل رالو په دې ملک ګرځېدلی وو بیا اخر دا چې ممندو ته لاړو وی دلته د قرآن یو مدرسه شته چې لاړو هغه ټیم د دې ماشومان استاد چې د جنازې له کمپلتل نو ا ماشومان ناس سبق وی دا ابای بابا لاړو یو بس تکړه ماشومان را پاسې دی بابا خیر اله څه کوي ودا شان موږ یو بچیو افغانستان ما قرآن را لګلو نور کله هغه په کال کې یو پیرنی مراغي دا اوس د کال د پاسه وخو شو کور ته نه راغلی موږ سره غم دې چې مړ دې کړم دې هغه ماشومان او دوی چې بابا دلته یو طالب مړ شوی دی یو کال کې نور موږ ته پته نشته او مولوی شي په وسره چې خبره وسره دغه جلسه تیر شو مولوی صاحب راغی هغه ماشومان او دوی چې دلته کې یو ابای بابا راغلی دی او هغه دا شان یو خپل بچی ګوري دغه مولوی صاحب راغی مولوی صاحب کمره کې کېناستو دا ابای بابا ولا بوتلو راشه درس وشو مولوی صاحب چای وبوکلو بیا ورته بابا څنګه راغلی یاره مولانا د مونږ یو بچی د مونږ قرآن را لګلو نور کله به کال کې یو پیره دوه راغی دا پیره د کال د پاسه وخو شو رانغی دا هغه معلومات کو نو مونږ پاکستاني شناختی کارت وایو او هغې ورته تذکره وي دې شناختی کارت ته کابلیان تذکره وي نو مولوي صاحب د هغه پیزار جامع تذکره ټول سنبال کړو مولوي صاحب پاسې دا پانډه کوټ راواغسي بابا ته دا په خپل لاس وګوره اج بابا سپړدلو نه په جړا شو ودا لمه د بچی جامع دي دا علما جوړ کړی وي دا پیزار علما غوښتو او تذکره ودا نوم دی زمادان دی بس بابا جی تقریبا څه د پاسه کالو شو دی وفات شوی دی مونږه ښخ کړی دی د دې کابلیانو یا د دې بعد مامندانو غلط رواج وي وی مونږ دا مړ سپاورو چې کله مړ شي هغه مثال چې کوم دی هغه د مموند وي دا د کې ښخ کي وی دې مونږ وسپارلو بیا به وباسو وطن ته به وړو دا یو غلطه طریقه ده ځانه جوړه کړې ده اسلام کې دا سپارل نشته دی ابای بابا وی چې مونږ به دا خپل بچی راوباسو مونږ به د افغانستان ته وړو مولوي صاحب ورته بابا دا ته څه وایې دا خو یو کال شو چې خو خپله جنازه مړه کړې ده او ښخ کړی یم دی دعا ورته کول نور ته څه غواړې وی نه نه دا به مونږ وړو جګړه جوړه شوه چې مولوي صاحب د کلي مشران راغوښتو چې تاسو راشئ دا شان یو ویمه جوړه شوه مشران دا راکي رالو بابا ته وی چې بابا ته بچي سره څه کوې اوس هغه وفات شوی دی خو خپلې جنازه پې مخلوق کړې ده او ښه ورته نه سر د ما او سر ستاسو زه به خپل بچي وړم یاره جګړه جوړه شوه مشران ورته وي کته نه شي وړی ته دې قبر له لاس وړه که بیا بابا وی راخه ده چې نه راکوئ نو دا قبر اوس پړی چې زه خپل بچی ووینم هغې وي او دا به در وکړو هغه مشران یو راولګېدو واته کسانو ته وي چې د دې قبر دا بهرنی نیمه حصه اوس پړی ټول قبر اوس پړی چې کله د تبی لرې کولو وخت راشي بیا راوخېږي دا بابا به ورکوز شي هغه شانتې وشو چې تبی د لرکولو وخت راغی ورته زه بابا ورکوز شو اوس
او بیا هم ځان سره کوزه کړه. بابا چې کوز شو تبه یې لرې کړله، بابا په قبر کې بېهوشه شو. مولوي صاحب هغه ځای ناست و چې 10 منټه تېر شو، یو طالب ته یې ورشه دا څنګه ملاقات دی او بابا راوباسئ. هغه چې راغی طالب مړ شو، کتو سره طالب مړ شو. هغه بېسار شو، مولوي صاحب دا څنګه خبر دی. بیا په خپله راپاڅېد او سره طالبان راغلل چې ویې کتل هغه طالب مړو او بابا ابی بېهوشه پراته وي. دې خو راوباسئ. بیا مولوي صاحب او طالبان چې وړاندې شو خبر ته، هغه حافظ قرآن چې و د هغه د دې خپو نه یو تکه شنه څانګه د ګلابو راغلې وه او دې سپېږمو ته یو غټ تک سور ګلاب لګېدلی و او دې حافظ قرآن خندل. چې ویې کتل نه د سینې د پاسه قرآن شریف پروت دیم خراب شو. ورته نبی علیہ السلام فرمایي چې د حافظ قرآن په سینه باندې قرآن شریف پروت دی. دا طالب چې دی اوس عالم دی، ډاګی کې اوسېږي، امام دی. ده ما ته خبره کوله چې مولوي صاحب دغه موقع باندې زه خپله موجود یم. دا واقعا ما خپله لیدلې ده چې قرآن شریف د حافظ قرآن په سینه باندې و او بالکل د حافظ قرآن خندل او یو تک سور ګلاب یې په دې سپږمو باندې پروت. بیا دیا راواغستو، ابی بابا خو لړو دعا یې ورته وکړله، غم خور شو. بیا بل غم جوړ شو، طالب مړ شو. دا د قرآن شان دی. د الله تعالی قرآن سره ډېر لوی عظمت دی. دا نن چې تاسو دا بر اسمانونه وینئ، لمر سپوږمۍ ستوري وینئ، ځمکه غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتې، دا صرف دې قرآن ته ولاړ دي. دا دومره لوی نظام دې قرآن ته ولاړ دی چې څومره پورې دا قرآن شریف په دې ځمکه شته هر څه اسمان به هم وي، لمر به هم وي، سپوږمۍ ستوري به هم وي، ځمکه غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتې، دا هر څه به وي. یو وخت داسې را روان دی چې دا قرآن به بره لړ شي. چې کله بره ځي بنګار به کوي، څنګه چې تاسو د دې مچو دا ګبیل پرې کوئ، دا مچه یو طرف ته کوي. د دې مچو یو مشر دی یعصوب ورته وایي، یعصوب مخکې شي دی ورپسې شي او بنګار کوي روانې وي. دغه رنګې دا قرآن شریف په بنګار کې او بره وځي. یوازې د کاټلنګ نه باندې دی، تمامي دنیا نه باندې، تمامي دنیا کې ودا بنګار یو ناشنا انقلاب راشي. چې کله قرآن شریف بره لړ یاد لرئ، نه به دا اسماني بره، نه به دا سپوږمۍ ستوري لمر وي، نه به دا غرونه دریابونه وي، هر څه به الله ختم شي. قرآن شریف دا معمولي کتاب نه دی ګورئ، دا نظام ټول ده ته ولاړ دی چې دی څومره په ځمکه ستر نظام وکړي. چې کله قرآن شریف دومره لوی کتاب دی، دا د خدمت قابل دی که نه دی؟ نو د خپلې پیسې ولګوئ، خپل ځانونه پې ولګوئ، خپل بچي پې ولګوئ، چې دا زمونږ د باقي پاتې کېدو کتاب نه دی.